سلامونه او نیکې هیلې. هیله لرم چې روغ او جوړ به یاست. په 14م درس کې به درته د سیینګ ګوډ بای د خدای پاماني کولو په هکله معلومات وړاندې کړم. سیینګ ګوډ بای، خدای پاماني کول. ګوډ بای، د خدای په امان. ګوډ بای، د خدای په امان. بای، سی یو، خدای په امان، بیا دې وینم. بای، سی یو، خدای په امان، بیا دې وینم. See you later، وروسته سره ګورو. See you later، وروسته سره ګورو. See you soon، ډیر ژر سره وینو. See you soon، ډیر ژر سره وینو. See you tomorrow، سبا به سره ګورو. See you tomorrow، سبا سره ګورو. See you next week، راتلونکې اونۍ یا هفته به سره وینو. See you next week، راتلونکې اونۍ یا هفته به سره وینو. ګوډ نایټ، ښه شپه. ګوډ نایټ، ښه شپه. ګرانو ملګرو، دا و د خدای پاماني کولو په هکله لنډې جملې چې ما تاسو سره شریکې کړې. هیله لرم چې یاد معلومات به مو خوښ شوي وي.